دا کہانی د یو هلک په باره کې ده چې هغه د ګاډو د مقابلې دپاره راغلی وي چې څنګه په خپلې کرسۍ کې کیني نو هغه پې ماته شي، خو هغه دې د پام ونه کړي او خپلې او د ملګري ښځې له بوتلې راوړي. په دې کې مقابله هم شروع شي او ټول هلک په ډېر جوش سره ناست وي چې په دې کې د ده یوې ډېرې عجیبه خبرې ته پام شي. د حفاظتي جال میخونه د ګاډو د ډېر تیزوالي د وجې په خپله تاویږي او په برکتو سره هغه بیم ته ګوري چې چودې پکې راغلي. هغه دا خبره خپلو ملګرو ته کوي چې هغوی ورپسې خاندي. یوه ښځه خپلو بچو له په غوږونو کې مالوچ ږدي ولې چې دغلته ډېر شور وي. په دې کې یو ګاډي کار مکمل شوي نه وي چې ډرایور یې په تادۍ کې روان شي چې یوه پرزه پکې پاتې شي او په سړک وغورځېږي چې د څه د وجې د شاتني ګاډي په ټیر کې لاړ شي او ګاډي په کانټو شي او ټیرونه په ډېر تیزوالي سره د خلکو منځ ته لاړ شي او د تباهۍ آغاز وشي. او په دې کې هر یو کس د بل نه مخکې کېږي. څوک د ګاډي د پرزو د وجې مړه شي او څوک په چاخپې کېږي او هر طرف ته چغې وي. په دې کې د هغه ملګري تندک وخوري او یو تیره لرګي له راشي. هغه پکې پخپله هم مړ شي، خو دا د ده سوچ و. په دې سره د هغه طبیعت سخت خراب وي. د هغه ملګري ده له دوربین ورکوي چې ګاډو ته پکې وګوره، خو هغه چې څنګه ګیر چاپېره نظر واچوي نو حالات په مزه مزه هماغې طرف ته روان وي. چې څنګه دې هغه ګاډي ویني چې هماغسې ودرېږي نو هغه دوی ته وایي چې ځان روباسئ او هغه د دغه ځای د ماحول د خرابېدو کوشش کوي چې نور خلک هم د ځان سره روباسلی شي. د رووتو نه پس د ملګري ده ته غوسه وي چې هسې نابېسه دې روباسلو، داسې څه هم نشته، دا ستا وهم دی. چې په دې کې هماغسې ګاډي وجنګېږي او ټول خلک په منډه شي چې یو کس په خپلې ښځې پسې واپس ته غواړي چې یو ټیر راشي او دا سر ورله روان کړي او بلها خلک پکې مړه شي. د دې هلک نوم جیمز وي او د شپې په وخت کې دې ملګرو ته قصه کوي چې واقعي هماغسې وشو څنګه چې زما په خیال کې راغلی و. چې څنګه اوده شي نو بیا هغه خوب ویني چې د یو کس په کور ولګي او مړ شي، او کله چې سهار راپاسي نو هم د هغې سړي د مرګ خبر په ټي وي باندې چلیږي. دی حیران پاتې شي او ښځې ته وایي چې بیا هم هغسې وشو. یو ځل بیا هغه په سوچ کې لاړ شي چې پکې ورته هغه ښځه ښکاره شي کومه چې په هغه ورځ د خپلو بچو سره راغلې وه، خو په هغې واقعه کې بچوې وه. او کله چې هغه پارلر ته د میک اپ دپاره کینی نو هم هغسې واقعي شروع شي څنګه چې جیمز په سوچ کې راغلی وي. لاول پکې راسس شي، بیا ماشومان په شیمپو کې راوغورځېږي او په آخره کې پکې راوغورځېږي چې هغوی ترې بچ شي. خو کور ته راتلو په دوران کې ښه چې څنګه د دوکان نه روزي په بوډا سړی په کاڼي باندې ګاډي وخیجوي او کاڼي سیده د هغې په سر ولګي چې هم په هغه ځای باندې مړه شي. هغه دا خبر خپلو ملګرو ته اوروي چې زما دا شک دی چې زه څوک هم وینم نو دا هغه کسان دي چې کم د ګاډو په مقابله کې بچ شوي وو. بیا هغه د هغې مقابلې ځای ته واپس ځي او هغه کسان پکې ګوري چې د هغه شک صحیح وخیږي. بیا چې دله څوک هم په خوب کې راځي نو دی ورله فوراً ځان رسوي. لاول دی د ګاډو مستري خانې ته ورځي چې د هغه ځای مستري ته وایي ته نن چوټي وکړه، تا ته خطر ده. هغه ورته وایي هر څه ټیک ټاک روان دي، دا زما لومبنۍ ورځ نه ده او د ده خبره ونه مني. بیا چې څنګه هغه کارخانې ته ځي په ماشین تیل ووړي چې ماشین په خپله روان شي او په دې کې په یو غټ سلنډر باندې اوسپنه راپروزي او دغه سلنډر په ډېرې تیزۍ سره په هغې سړي ورشي چې ویې چقوي. بیا هغوی یو بل کس ته رنګ کوي چې هغه څنګه رنګ اوچتولو والوي نو یو ماشوم پې اوبه ورچوي چې دې ته دغه د اوبو تمانچه اخلي او اږدي چې د ده د وردانګرو نه مخکې هغه راوغورځېږي او د اوبو د خلاصولو بټن کولا وخي هغه هم په پوره طاقت سره او دی ورودانګي اوبو سره هغه هم ځان ته راښکي او آخر پکې انخلي. پریشر ورته واله سیوا کېږي او آخر د ده نه قیمه جوړه کړي. اوس د یو جینۍ نمبر وي چې دوی ورته رنګ کوي خو هغه ورته وایي چې زه دا ګاډي سروس کوم بیا ګپ لګو او موبایل بند کړي. دوی ورپسې په تیزۍ سره روان شي او بل خوا دغه جینۍ ګاډي ورمخکې کړي. څنګه چې ماشینان صفۍ شروع کړي نو د ګاډي د ریډیو ستن ماتېږي او د ماشین سرکټ پې ولګي چې د څه د وجې ماشین بې قابو شي، ګاډی په ځای ودرېږي او د صفۍ ماشینان د حد نه زیات تېز شي. دا د ګاډي نه د وتو کوشش وکړي خو ورونه نه کولاویږي.
د مدد د پاره رنګ کوي خو سیګنل هم نه وي، په ګاډي هم وسی وکي خو هغه ګیر وي. په دې کې د اوبو پیپ مات شي او اوبو نه ګاډي په ډکېدو شي چې د څه د وجې دا سر روباسي، خو ګاډي په خپل مخ کې روان شي او څنګه چې د دې سر د ګیرېدو واله وي په دې کې هغوی راورسي او د دې ګاډي لا په خپل ګاډي د کور د دې ګاډي روباسي. اوس د هغوی خپوخ یقین پیدا شوي چې دې څه هم ویني هغه بالکل رښتیا وي او یو سړی چې هغه هم د خلکو د مدد دپاره دوی سره به ګرځېدو. اوس جیمز د هغه په باره کې خوب ویني او څنګه چې کور ته ورځي نو هغه د خودکشۍ کولو واله وي چې دوی په مقور شي او بچی کی چې پس سره هغوی پارټي وکړي، خو څنګه چې په سبا باندې دی او جیمز په سړک اوړي چې ناڅاپي یو امبولانس راځي او دی وخي. دې نه پس جیمز پوه شي چې مرګ صرف مخکې وروستو کولی شي خو دوکه ورله نه ورکړی کېږي. وخت تېرېږي او څوک بچ کوي او څوک نه، او کله ناکله پوره علاقه هم د حادثې نه بچ کوي. هغه دا قصه ملګرو ته راغستې وي چې د دې ځای نه بل خوا هم تاله تک پکار دی چې د نورو علاقو خلک هم بچ کړي. بیا هغه د بل چرته تلو فیصله کوي خو په ایرپورټ کې هغه ته حالات داسې ګډوډ ښکاري او څنګه چې هغه جز ته په سوچ کې د تلو والی وي نو کس ورته وایي چې په څه سوچونو کې ګرځي جز روانېدو واله دی او هغه د جز طرف ته روان شي، خو زړه یې مطمئن نه وي او په نه زړه باندې په جز کې کینی او جز روان شي، خو په جز کې څه خرابي راشي او په چړقېدو شي. خو پایلټان دوی ته وایي چې دا د موسم خرابي ده او په دې کې د جاز توله ګډه وډه شي او جز اور واخلي. خو دا د هغه خوب و چې راپاسي نو همهغسې جینکې د ده نه سیټ غواړي چې دې پوهه شي او په تادې سره د سیټ نه راپاسي او حالات چې ګوري نو مکمل همهغې طرف ته روان وي. دې په ټول جز کې اعلان کوي چې هلته یو کس ورسره په جګړه هم شي چې دا لیونی دی. په دې کې سکیورټي والا راشي او دوانه بار کی د دوی دا خبرې یو څو کسان هم ویروي او هغوی هم کوشي او جاز الوزي، خو بیا هم هغه سړی ورسره په جګړه وي چې دغه د جز والوته خو څه هم ونه شو او مونږ داسې پاتې کړو. او په دې کې د یوې غټې دماکې اواز راشي چې دا دومره خطرناکه وي چې د ایرپورټ شیشې ماتې کړي او په 130 کسانو کې صرف 6 کسان پکې بچ شي او دغه 6 کسان هم هغه وي کوم چې جز نه راکوز شوي وو. اوس د خلکو په نظر کې جیمز د یو هیرو مقام لرو خو دغه په مخ هیڅ قسمه څه خوشحالي نه ښکارېده، ولې چې کوم کسان هم د سره پاتې شوي وو اوس هغوی په نمبر مړه کېدل. د یو کس پوستل خانه کې خپه وښویږي او یو نرۍ تار د مرۍ نه تو شي چې د څه د وجې هغه مړ شي. یو جینۍ د دوی په مخ کې د بس د لاندې شي، د بلې په کور کې د یو کمپیوټر نه اور ولګي چې د څه د وجې په هغې چړې راوغورځېږي او هغه مړه شي. اوس دوی صرف 4 کسان پاتې وي چې دوی فیصله کوي چې د ښار نه څومره ځان لرې وساته همهغومره به د مرګ نه لرې وو. او څنګه چې دوی په ګاډي کې د تلو والې وي نو د ریل په پټلۍ د اورېدو په دوران کې ګاډي ورته بند شي. بل طرف ته ریل هم را روان وي، دوی د ګاډي د سٹارټ کولو کوشش وکړي خو سٹارټ نشي. اخر دا چې ټول تکو شي او یو ملګری پکې پاتې شي چې هغه هم د ګاډي د سٹارټ کولو کوشش کوي او څنګه چې ریل رالند شي نو دې ته راوتل غواړي خو بیلټ هم پکې کلک شوي او ورونه ورته هم نه کولاوي. جیمز په ډېر زورونه کوي خو نشي او ریل پې راشي او ګاډي وخي، خو دوی دواړه صحیح سلامت بچي. بیا ټول ملګري دته لګیا وي چې ځان نه دی څه مشهور جوړ کړی وو خو په وخت به ترې راوتلې که نه. په دې کې د ګاډي په پاتې شوي اوسپنې باندې ریل ګاډي ورخیږي او لکه د بلیډ راځي او د یو ملګري نه سر بیلوي. په دې کې یو ګناه یو ته اچوي او بل ته او ټول بیل شي. د شپې په وخت کې هغه جینۍ چې څنګه بار ګوري نو د کور نه بار بجلی برقیږي، هغه ویریږي او خپل ګاډي کې کینی او په دې کې یو د بجلی تار په ګاډي راوغورځيږي د څه د وجې ګاډي خراب شي. جیمز هم په خوب کې دالي دی وی چې هم راشي او دې ته وایي چې ګاډي لاس یو نسی ټول ګاډي شارټ دی او یو بلچه باندې ته تار اخوا کی چې د هغه د وجې لیکشوي پټرول اور واخلي او ټول ګاډي تباشي. خو د قسمت نه دوانه بچي. په دې سره دوی ټول واپس رايوځي شي چې موږ ته یو بل ضرورت دی. اوس د جیمز دومره تجربه شوی چې دا خوب نه علاوه د ماحول نه هم د حادثې اندازه لګولی شي. یو قصاب لګیاوي چې د ګاډي نه غوښه راوباسي چې جیمز ورته وایي چې فی الحال ته دا کار بند کو دننه لاړ شه او څنګه چې دی واپس ملګرو له راځي نو ملګری ورته आवाज ورکوي چې شاته وګوره او هغه د بس نه بچي او قصاب هم او هغه بس دومره تیز وي چې ستنه هم وخی چې د څه د وجې هغه ځان پسې یو غټ بوټ راوښویوي چې یو ځلې بیا ملګری بچ کی. په دې سره جیمز
جیمز پوه شي چې دا ځل زما نمبر دی. آیا جیمز با ځان بچ کړی شي یا مرګ له با دوکه ورکړی شي؟ نورې به ورته کمې حادثې راپېښېږي او څوک به بچ کوي؟ د دې ټولو خبرو جواب به موږ ته په پارت 2 کې ملاویږي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.